نیلوفر ابراهیمي د پارلمان هغه وکیله چې یو ځل مینه کې ناکامه شوې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې لږ خلک د خپلې مینې راز رسوا کوي، ښځینه خو په دوی کې بیخي مستثنا دي. په دوی کې یوه د ولسي جرګې غړې نیلوفر ابراهیمي ده. نیلوفر په یوې تلویزیوني مرکه کې د خپل ژوند کیسې او لوړې ژورې بیان کړې. نیلوفر ابراهیمي په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي ده. هغه هم په تېره دوره کې استازي وه او هم یې د نوي پیل شوې دورې استازیتوب مقام ګټلی. نیلوفر د یک تلویزیون له کاکتوس خپرونې سره په مرکه کې وویل چې 43 کلنه او د کورنۍ لومړنۍ اولاد ده. د ولسي جرګې دغه غړې ماشومه وه چې پلار یې ورک او د مړي ژوند یې دره کې معلوم نه شو. هغه له ماماګانو سره په کابل او مزار شریف کې لویه شوه. د منځنۍ دورې زده کړې په کابل او د لیسې او پوهنتون هغه یې په بلخ کې کړې. هغې د بلخ پوهنتون له طب پوهنځي څخه د فراغت سند اخیستی او د نسایي ولادي متخصصه ده. د ولسي جرګې دا غړې وایي په ماشومتوب کې پلار په اړه ویل چې دا به ډاکټره کیږي. د دې په وینا د طب پوهنځی د پلار لپاره لوستی او سیاست ته ځکه مخه کړه چې پلرنی نیکه یې 3 دورې د ظاهرشاه په وخت کې د پارلمان وکیل و. نیلوفر ابراهیمي وایي دې ورور نه درلود او مور یې افسوس کوي چې کاشکې زوی یې وای او د نیکه سیاست نوم یې ساتلی وای. د دې په خبره سیاست ته د همدې لپاره ګام واخیست چې د مور ارمان پوره کړي. نیلوفر طب او سیاست یې د یو بل مرستندوی ګڼي او وایي د ډاکټرۍ پر وخت د درملنې ترڅنګ خپلو مراجعینو ښځو ته د دوی د ذهني روغتیايي لپاره نورې سپارښتنې هم کولې څو له خپلو حقوقو څخه خبرې او د لاسته راوړلو لپاره یې هڅې وکړي. ډاکټر نیلوفر وایي تر سیاسي ډېره عاطفي ښځه ده او له سیاسي منافقتونو یې بد راځي. نیلوفر ابراهیمي نه یوازې د ولسي جرګې د ریاست په ناندریزو ټاکنو کې میررحمان رحماني ته په رایې ورکولو پښیمانه ده بلکې په ټوله کې د جرګې اوسنۍ دورې ته ناهیلې ده. هغه وایي د ولسي جرګې د ریاست ټاکنې قومي شوې وې او ډېرو موکلینو یې د ریاست څوکۍ ته د پښتون نوماند کمال ناصر وسیلي هغه ویډیو کلیپونه ورلیږلي وو چې د نورو قومونو خلاف غږېدلی. د دې په وینا موکلینو ورڅخه غوښتي وو چې رحماني ته د وصولي پر ضد رایه ورکړي. هغه د دې ترڅنګ چې وصولي یې د دې په خبره د تعصب له کبله ښه نه راځي رحماني ته هم په رایه ورکولو پښیمانه ده. نیلوفر ابراهیمي وایي د ولسي جرګې اوسنۍ دوره دومره د اندېښنې وړ ده چې پر تېرې دورې وکیلانو به خلک شکر وباسي. نیلوفر ابراهیمي په دغه مرکه کې د خپل شخصي ژوند په اړه ډېرو افغان ښځو حتی نارینهو برعکس په ډاډه زړه وغږېده. هغې وویل 2 ځلې میینه شوې یم. اول ځل په داسې چا میینه شوم چې مذهبي توپیر مو درلود. مور مې له همدې کبله له هغه کس سره زما د ګډ ژوند مخه ونیوله. د دې په وینا په 2م ځل د خپل ژوند پر اوسني ملګري میینه شوه چې دا مینه یې بریالۍ شوه. نیلوفر ابراهیمي 15 کاله وړاندې واده کړی چې اوس 15 ماشومان ترې لري. د نیلوفر لومړنۍ اولاد د دې 14 کلنه لور ده. وایي کورنۍ یې اوس په اسټرالیا کې ژوند کوي. تاسو د نیلوفر ابراهیمي دې ژوند لیک ته په کتو سره د هغې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله